ګوره هیڅ پروا نه کوي چې هر څومره دې په ژوند کې سختي او مشکلات وي، ځکه په همدغه وخت چې دا اوس ته په دنیا کې په میلیونونو انسانان دي چې له تا نه هم په سختۍ او مشکلاتو کې ژوند تیروي، نو په هر حال د الله شکرګزار بنده واوسه. په هغه شیانو فکر مه کوه چې نه یې لري، بلکې په هغه شیانو فکر وکړه چې الله تا ته درکړي او ته یې لري. په همغه د الله شکرګزار بنده اوسه، او که روغ صورت لرې نو پاچاهي دې ده، حالات به دې بدل شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل که څوک د الله په رضا باندې راضي شو هغه خوشحاله ژوند وکړ. وی فرمایل په دنیا کې د هر انسان برخه ده او هغه برخه الله ټاکلی نه څوک ډیرولی شي او نه کمولی شي. الله تعالی فرمایي هیڅ داسې مصیبت نشته چې په ځمکه یا ستاسې په خپلو ځانونو باندې نازل شي او هغه موږ له پیدا کولو نه مخکې په یو کتاب کې لیکلی نه وي، او دغسې کول د الله دپاره ډیر آسان کار دی. دا هر څه د دې دپاره دي چې هغه تاوان چې په تاسې وي په هغه زړه ماتې نشئ، او څه چې الله تاسې ته درکړي وي په هغې ونه غولیږئ. واورئ الله داسې خلک نه خوښوي چې هغه خپل ځان لوی ګڼي او ویاړي. السلام علیکم.